دفاع وزیر اسدالله خالد ورک ده. سومره وخت کیگی نشته او څه ویل شوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد رسنیو کې نه ښکاري او نه هم د دفاع وزارت په غونډو کې لیدل شوی او تېرو څو ورځو کې ولسمشر غني 2 ځل دفاع وزارت ته لاړ، خو د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد حضور نه درلود او تر ډېره کارونه د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل پر مخ وړي. خو دفاع وزیر اسدالله خالد چېرته ده؟ د اسدالله خالد نه شتون ځینې پوښتنې را پیدا کړې. دغه راز څو ورځې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ولسمشر محمد اشرف غني اسدالله خالد له دندې لرې کړی او پر ځای د پوځ لوی درستیز یاسین زیا د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی. خو وروسته بیا دفاع وزارت دا خبره رد کړه او ویل چې ښاغلی خالد پر خپله دنده دی. خو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې اسدالله خالد چېرته ده او ولې نشته. خو ځینې کسان بیا وایي چې اسدالله خالد ناروغ دی، خو دا معلومات نه دي ورکړل شوي چې څه ناروغي لري او د هېواد دننه دی او که بهر درملنې ته تللی. خو یو شی چې باید وویل شي هغه دا چې اسدالله خالد له دندې نه دی لرې شوی او لا هم د افغانستان د دفاع وزیر دی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.